زمونږ ښځې ستر د چا نه کوي. مونږ ښځې مونږ چې وګورې نو او څوک دی؟ شیخ دی. ما خار کې وې چې تاسو پوهېږئ چې دا مونږ نه مخ داسې چلو شي. خو بیا درته بله وویل زه ستاسو په ایمان پوهېږم دی په وګورئ دا ځایونه داسې چلو که نه بیا به داسې کوي بیا به داسې کوي. نو تا خدای ووایه چې ودې وایي خو یو بورکره په سر که غوږونه کله داسې کوي کله داسې کوي په څه لوی قهر اختی چې په لاره روانه وي. خو بس نری غوندې بورکه جوړه کړه چې پاس نه ورباندې راپرته وي په خپله کله به سپېږمې وی یاره دا سپېږمې دوی ولې پټوي؟ ما د دوی پوزې بدرنګې دي کنې وختي به یې ښکاره کړی وی خو دا پوزې داسې چونچونی غوندې دي او خولې هم بدرنګې په دې خولې دوی ډېره خواري کړي خو خولې یې بدرنګې دي. نو دغه یې ځکه پټې کړي او سترګې په شرمونو شرمېدلې. ای بدبختو ای کمبختو سوچ وکئ حیا د ملک نه لاړه غیرت د ملک نه لاړو. د کم قوم چې ښځې او لوڼه شپه ورځ بربنډې ګرځي په هغه قوم به د خدای مهربانۍ څنګه کي؟ اخو قوم د قوم تباه بی. والله العظیم تر ننه پاکستان د هر قسم آفت نه خدای بچ ساتلی و. حیا غیرت او شرم تلاړو. اوس پوی نه یم چې خدای کم عذاب نه ساتلی کم طوفان به در باندې راځي. که د امریکې په ملک آتشفشان غرب دماکه کولی شي او 30 لاک خلقو باندې اور بلیدی شي نو د پاکستان په 8 کروڑ خلقو هم خدای اور بلولی. عظیم طاقت د امریکې د الله د یو غره د دماکې مدافعت ونه کړی شو. عزیزانو تاسو به د آسماني دماکې مدافعت څنګه کوئ؟ په غاوره په څه یئ؟ که په دولت غاوره منټ کې به درنه خدای واخلي. که په اقتدار غاوره منټ کې به درنه خدای والي. که په صحت غاوره د شپې به اوده فالج به دې ووایي سهار به خپلې متیازې نشي ټینګولی. هغه ستا دی څه شی چې ته پرې غاوره دی څه شی؟ نه اقتدار د غرور شی دی نه دولت د غرور شی دی نه صحت د غرور شی دی. که د غرور شی دی صرف ذات اقدس د پروردگار عالم بس. که دوست دی صرف ذات اقدس د پروردگار عالم کې دی شي بل نه دوست شته نه د غرور شی شته نه ملګری شته نه تعلق شته. دا ټول تعلقونه به په یو منټ کې منقطع شي. صرف ذات اقدس د پروردگار عالم دا به نه منقطع. یو خدای سره رابطه او تعلق جوړ کړئ. د خدای دعوت خلقو ته ورکړئ. تبلیغي جماعت سره رابطه پیدا کړئ. نن د ځمکې په سر تبلیغي جماعت واحده ډله ده چې د پیغمبرانو میشن ادا کوي لګیا ده. داسې ده که نه ده؟ واحده ډله ده. ډېر روټي خلاص داسې دي وایي دا د امریکې ایجنټان تبلیغیانو ته وایي دا د امریکې. خدای دې څه وباسي. د تبلیغ والا امریکې سره څه کار دی؟ تبلیغ والا هغه خلق دی چې د برزنیف په سینه باندې تا د هغه دین اجتماع کړی وه چې کوم دین جناب محمد رسول الله په ډېر مشکل دی ملک ته را رسولی. په روس کې د یو الله نامه
واحده ډله ده چې دوی په امریکا کې د یو الله نامه واحده ډله ده چې دوی اخلي. په چین کې ورشي د چین یو خطیب راغلی کوم چې په پیکینګ کې خطیب دی ما ته وی ما ورته مش عربي ویلو داسې عربي ویلا چې زمونږ د دې ځای مولیان مدرسې ته راغلی و ایو مونږ کې ډېر نیغکۍ غوندې دی نو هغه وایي تبلیغ دی لکه داس چل دی دا سړي چینی ژبه خو مونږ ته نه راځي خو عربي ورځي دله ورسره خبرې نو هغه ورته وایي چې کیف یا شیخ نو دی ورته وایي چې نه مې فهمم نه مې فهمم هغه ورته ویل ایو شی نه مې فهمم انا لا ادري الفارسي اقول لك واسال منك مساله واحده دی ورته چې نه مې فهمم ما په دې سټ کې ووالو رستو ما څه خبرو په مونږ کې خو ته ډېر نیغکۍ غوندې خوار شي اوس ورته وایي چې نه مې فهمم دا لاسه کې په دې محمد خان سے جماعت کې یو عربو هغه راغی یو لګیا دی تقریر کوي نو هغه ورته چې یا شیخ فترکني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو دی ورته وایي چې چپ کرو چپ کرو او یا شیخ ایو شیخ چپ کرو ما اقول لك لا تفهم كلامي دی بیا ورته چپ کرو چپ کرو دا زمونږ حال نو ته ما ته ووایه چې د محبوب ژبه په قیامت کې نه درتله د محبوب ژبه په قیامت کې نه درتله نو د محبوب کوم شی به خدای ته پیش کې او ځان به پې خلاصوي هغه کوم پیشکش دی چې ته به په قیامت کې خدای ته وکې او ځان به پې خلاص کړي کوم پیشکش په دنیا کې زما د حبیب ژبه دې زده کړې وه ته به وایې نه یا الله څه به ځان خلاص د پیرنګي ژبه دې زده کړې وه د هندو ژبه دې زده کړې وه د سیک ژبه دې زده کړې وه او د محمد رسول الله ژبه دې نه وه زده کړې عربي زده کړې عربي ووایي تبلیغ واحده ډله ده چې هغه د صحابو مشن ادا کوي بستر خپله روټۍ خپله دیچکی خپله په ځمکه ملا ستا کوڅو ته درتللو د خدای د دین پیش کول دا ولې دا ډله راوستې ده خدای دا الله اتمام حجت کوي اتمام حجت که ته ووایې چې یا الله زه جومات ته نه وم تللی ما ته پته نه وه نو الله به ورته وایي چې ته جومات ته که نه وې تللی ما ته ګورئ ما ته وخت شیخه خدای دې ورک ما ته ګورئ چا یو جنۍ په لار روانه وه نو تاسو غوندې یو ورپسې شو جنۍ ورته ویل ولې ما پسې راځې ویل زه په تا مین یم ویل ولې ویل ډېره ښایسته یې هغه ورته ویل چې زما یو بله خور ده که دې ولیده بلکل به لیونی شي نو دی ورته ویل چې چېرته ده داسې ورپسې ویلې نه وروستو چې را روانه ده خو چې ده ورپسې داسې کتلې جنۍ سره یو کوتک و کوچی غوندې وه چې څړک شو چې په دې ځای وواله نو بیا نور د ټینګې خو یې یم نه چې دی پرېوتی دی او سپې ټکوي لکه د چنډخ په شان نه جنۍ ورته داسې ودرېده ورته وایي وی گفت اے ابله اگر تو عاشقی
در بیان و دعوی خود صادقی. پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر. ورته یو بدبخته که ته عاشق وی نو په خپلې وینا کې به صادق وی. که ته عاشق وی نو عاشقان دروغ نه وی. پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر. تو چې په ما میل وی نو ما ته به دې کتل دا د بېوقوفه عاشقان دی چې مین په یوي یو ګوري بل ته. ناس ما ته یې یو ګورئ جازونو ته، ناس ما ته یې ډک شوی نه چې بیا خوا وګورئ. ما ته ناست یې ما ته ګورئ. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا خبره چې ما کومه ذهن کې وه رانه پاتې نه شي. پیغمبر ذات اقدس دنیا ته راتله دا داسې و لکه په یک دم تیاره کې چې رڼا جوړه شي. په مکه معظمه کې د 1000 واټ بلب بل شه. څه ورځې چې تېرې شوې پیغمبر ته فرمان راغی چې آسمانونو ته د خدای غواړي. نیمه شپه وه براق راغی. څه زمانه وړاندې فلاسفه هم دا نه پېژنده چې براق څه ته وایي. د جهازونو د ایجاد نه وروسته فلاسفه هم ووایي چې یاره واقعي